بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي نن شپږمه ده چې ماته احتلام یا شیطان خطا ایستل پیښیږي. خلک وایي چې کله بیدېږې د حضرت عمر رضی الله عنه نوم پر سینه ولیکه. وایي ما هغه کار هم وکړي، بیا هم احتلام راته پیښیږي او سم نه سوم. زما دپاره څه کول پکار دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو شرعي علاج دی، یو طبي علاج دی. شرعي علاج د دې دا دی چې کله ته بیدېږې پر سنت طریقه پرېوځه، پر کومه پسته ګوربچه مه بیدېږه، بلکې کله چې بیدېږې په اوداسه بیده سه او د بیدېدو مخکې د خوب دعا ووایه، اللهم بسمک اموت و احیا. دا دعا ووایه او رسته لاس تر سر لاندې که او چپه لاس پر خپل ځان باندې سربیره که. سر به د جنوب طرف ته وي، سر به د شمال طرف ته وي، پښې به د جنوب طرف ته وي، مخ به د پر قبله وي. پر دغه رقم باندې پرېوځه، دغه دعا ووایه، بیا ذکر کوه 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 تر څو په هغه ذکر کې تا ته خوب راځي. پر دغه رقم چې ته بیده سې، بس انشاء الله تا ته به احتلام پیښ نسي. پر سنت طریقه بیدېدل دا د احتلام مخه نیسي. او طبي علاج دا دی چې د یو ډاکټر سره مشوره هم وکړه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.